تورې ډېرې دي خو زړه د خالد بن ولید غواړي، ته خالد بن ولید شه جهان ستا دی. السلام علیکم ګران ملګرو، په خیر راسئ. د ویستلې تورې د داستان دومه برخه د طلحه بن خویلد الاسدي پر وړاندې جګړه، د بزاحه جګړه او د اسلامي امت د وحدت بیا رغونه. د طلحه دعا او د اسلامي دولت پر وړاندې ګواښ د رسول صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته 11 هجري قمري کال 1422 میلادي کال په عربي ټاپوزمو کې د ارتداد نه سر پورته کوي. په نجد او شاوخوا سیمو کې لکه د بني اسد، غطفان او دوی قبایلو په منځ کې د طلحه بن خویلد الاسدي د پیغمبرۍ ادعا وکړه. طلحه یو پخوانی کاهن و چې په جادو او کهانت کې شهرت درلود. هغه د یو ډول الهام له لارې د پټو خبرو اورېدلو ادعا کوله او هڅه یې کوله چې د خپلې ادعا لپاره عجیب او غریب کړنې وکړي. د طلحه فتنه په چټکۍ سره خپره شوه. د هغه تر نفوذ لاندې دغو قبایلو د اسلام پر وړاندې بغاوت اعلان کړي، د زکات ورکولو څخه انکار وکړي او ځینې یې په بشپړه توګه له اسلام څخه واوښتل. د طلحه ځواکونه په بزاحه سیمه کې راټول شول چې د هغه د فعالیت اصلي مرکز و، او له همدې ځایه په مدینه او د اسلامي دولت پر امنیت باندې ګواښونه کول. د مدینې شاوخوا ته نږدې قبایل هم تر ګواښ لاندې وه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پرېکړه او د خالد بن ولید رضی الله عنه لېږل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ارتداد د دې فتنې له منځه وړلو کې هیڅ ډول تردد ونه کوي. هغه ټینګار وکړي چې زکات د اسلام یو اساسي رکن دی او د هغه نه ورکولو انکار به ونه منل سي. د دې فتنې د ځپلو لپاره اسلامي لښکر په 11 برخو وویشي. د ټولو برخو په منځ کې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته تر ټولو مهمه او لومړنۍ دنده وسپارل. د طلحه بن خویلد الاسدي د فتنې له منځه وړل او د سیمې پاکول. خالد بن ولید رضی الله عنه د جګړې چمتوالی ونیوی او حرکت یې وکړي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه له مدینې څخه د 11 هجري کال د ربیع الاول په میاشت کې چې د 1422 میلادي کال له اکتوبر یا نومبر سره سمون خوري په وروستۍ میاشت کې د طلحه په لور روان شو. د هغه د اردو دقیق شمېر په تاریخي سرچینو کې په روښانه ډول نه دی ذکر شوی، خو دا د مدینې لوی او منظم لښکر و. خالد رضی الله عنه په لاره کې یو ځل بیا د بني اسد او غطفان او دوی قبایل ته چې د طلحه تر اغېز لاندې راغلي وو د اسلام دعوت ورکړي او هغوی ته د توبې او بیرته راستنېدو فرصت ورکړي. د غطفان قبیلې یو شمېر مشران لکه عینه بن حسن فزاري چې پخوا یې له طلحه سره بیعت کړی و په لومړي سر کې له طلحه سره و، خو وروسته یې ځینې د خالد رضی الله عنه لښکر ته ورغلل. ځینې قبیلې بیا د جګړې پر مهال له مسلمانانو سره یو ځای شوې. طلحه خپل ځواکونه د بزاحه په میدان کې راټول کړي وو. د هغه د اردو شمېر هم دقیقاً معلوم نه دی، خو ډېری تاریخي پوهان وایي چې د مسلمانانو په پرتله یې شمېر ډېر و. کله چې دوه لښکرونه د بزاحه په میدان کې مخامخ شول، جګړه پیل شوه. جګړه ډېره سخته او خونړۍ وه. د طلحه پیروان په تعصب او د دروغجنې پیغمبرۍ په باور جنګېدل، خو د مسلمانانو روحیه د ایمان او شهادت په مینه لوړه وه. په جګړه کې د طلحه دروغجنه پیغمبرۍ یو ځل بیا رسوا شوه. د جګړې په اوږدو کې کله چې د طلحه پیروان ولیدل چې حالت د دوی په ګټه نه دی او د مسلمانانو فشار ډېرېږي، نو د طلحه خیمې ته ورغلل او پوښتنه یې وکړه چې آیا جبرائیل ورته کوم پیغام راوړی دی. طلحه یو څه وخت په فکر کې پاتې شو، بیا یې وویل جبرائیل راته ویلي چې طاقت او قوت د آسونو اورېدلو په څېر دی او نور به تل لپاره تاسو پرېږدي. دا بې معنا او پوچه جمله وه چې هېڅ الهي پیغام پکښې نه و. کله چې د طلحه پیرویانو دا خبره واورېده، په هغه باندې یې پاته باور له لاسه ورکړي. د دوی روحیه په بشپړه توګه ماته شوه او یو په بل پسې له جګړې تېښته پیل کړه. عینه بن حسن چې د غطفان قبیلې مشر و، په خیال له طلحه سره بیعت کړی و. د طلحه په دې بې معنا جواب ډېر سخت په قهر شو او په لوړ غږ یې وویل په دې کې د جبرائیل هیڅ نشته او سمدستي د جګړې له میدان څخه وتښتېدی. دا د طلحه د اردو لپاره یو لوی ټکان و. د مسلمانانو لخوا د جګړې فشار او د طلحه د اردو د روحي ماتېدو سره جګړه په چټکۍ سره د مسلمانانو په ګټه پای ته ورسېده. د جګړې دقیق وخت د 100 ساعتونو څخه تر 1 ورځې پورې اټکل کېږي. د بزاحه د جګړې په پایله کې طلحه په بشپړه توګه ماته وخوړه. هغه وتښتېد او د شام په لور یې مخه کړی. وروسته طلحه اسلام راوړی او په رښتیني ډول مسلمان شو او د شام په فتوحاتو کې برخه واخیسته. د دې جګړې د شهیدانو او مردارانو دقیق شمېر په تاریخي سرچینو کې په روښانه ډول نه دی ذکر شوی، خو دا د ارتداد په جګړو کې پر ټوله ییزه توګه د دواړو خواوو ته ډېر تلفات اوښتي دي. د بزاحه جګړې د طلحه فتنه په بشپړه توګه له منځه یوړل او د اسلامي دولت پر وړاندې یو لوی ګواښ لرې کړي. د قبایلو بیرته اسلام ته راتګ د دې پرېکړې کوونکې ماتې وروسته ډېر هغه قبایل لکه بني اسد او غطفان چې د طلحه ملاتړ یې کوي توبه یې وباسله او بیرته اسلام ته راستانه شول. دا د اسلامي وحدت د بیا رغولو لپاره یو مهم ګام و. د خالد بن ولید رضی الله عنه د مشرتابه تایید دا جګړه یو ځل بیا د خالد بن ولید رضی الله عنه د بېساري نظامي وړتیا، ستراتیژي او د جګړې د مدیریت مهارتونه وښول. هغه وتوانېدی چې د یوې لویې او فریبکارې فتنې مخه ونیسي. د بزاحه له بریا وروسته خالد بن ولید رضی الله عنه د
بني تمیم په سیمه کې د مالک بن نویره د قضیې او د سجان د فتنې د حل لپاره د بټا په لور حرکت وکړي. سجا یو ښځینه و چې د پیغمبرۍ ادعا یې کوله او په بني تمیم کې نفوذ درلودی. هغه د خالد بن ولید رضی الله عنه له راتګ او د طلحه له ماتې خبره شوه او پرېکړه یې وکړه چې د مسلمه کذاب سره به یو ځای کېږي. راتلونکې برخه به د بني تمیم د قضیې د مالک بن نویره پیښه او وروسته د ارتداد تر ټولو لوی جګړې یعنې د امامه جګړې او د مسلمه کذاب له منځه وړلو په اړه په تفصیل سره واورو.